پاکستان د 3 اوریزه سیالۍ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه تېره شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې پاکستان د پچې په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه او په ټاکلو 20 اورونو کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړې کړې. د پاکستان له لوري لوبډلمشر سلمان علي اغا شپږ 50، شاداب خان 48 او حسن نواز 44 منډې وکړې. محمد حارث 11، خوشدل شاه 15، فهیم اشرف په 11 او حسن علي په 1 منډه ناسوځېدلي پاتې شول، خو سایم ایوب په 0 او فخر زمان په 1 منډه په لومړیو کې سوځېدلي وو. په ځواب کې بنګلادیشي لوبډلې د هدف په تعقیب وروستیو ورته ورسېده، خو ټول لوبغاړي په 144 منډو وسوځېدل. د یادې لوبډلې لوبډلمشر لیټن راس 48، ذاکر علي 14 او تنزید حسن 11 منډې جوړې کړې. د پاکستان له لوري حسن علي غوره توپ اچونه وکړه او 15 لوبغاړي یې وسوځول. شاداب خان 2، فهیم اشرف، خوشدل شاه او سلمان علي اغا یوه وکټ ترلاسه کړه، خو د لوبې غوره لوبغاړی شاداب خان وټاکل شو. د دې بریا سره پاکستان د 3 اوریزه لوبو کې 1-0 مخکې شو. دویمه لوبه به راتلونکې ورځ ترسره شي.